تازه او عاجل خبر. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه رامنځته سوې چې په ترڅ کې یې لسګونه پاکستاني ملیشو ته مرګ ژوبله اوښتې او خپلې پوستې خوشې کړي دي. دا چې یاده جګړه څنګه او ولې رامنځته سوې په اړه د اسلامي امارت او پاکستان لوړپوړو مقاماتو څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ملیشو ترمنځ یو ځل بیا سخته نښته رامنځته سوې. په تورخم کې ځایي سرچینې وایي چې تېره شپه شاوخوا 10 بجې یو ځل بیا د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته سوې. سرچینې زیاتوي چې دواړو لوریو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړي دي. د سرچینې په خبره دا نښته پاکستاني لوري پیل کړې چې د افغان لوري په ځوابي برید کې د پاکستاني ملیشو ځینې مهمې پوستې په نښه کړي چې درانه مالي او ځاني زیانونه یې ور اړولي دي. د سرچینې په خبره چې لسګونه پاکستاني ځواکونه یې هلاک سوي دي او خپلې څو مهمې پوستې هم پرې ایښي دي. دا دوهمه شپه ده چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ملیشو ترمنځ سخته نښته کیږي. وړمه شپه هم تورخم کې د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته سوې وه چې افغان لوري ته یو افغان مجاهد سرتیری وژل سوی او 2 نور ژوبل سوي وو. دغه نښتې داسې مهال کیږي چې افغان ځواکونه د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پوځي تاسیساتو په جوړولو بوخت دي چې پاکستاني لوري یې د مخنیوي هڅه کوي. د تورخم د دروازې نن 12مه ورځ ده چې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.